نو چې کوم دی مونږ کوم میدان کالوني کوم پروجیکټ دی هغه وختونه ایکسپلین کېږي شروع څه ډول کوشش وکړي چې څنګه پروجیکټ دی په کومه طریقه باندې پروجیکټ دی او په دا کې موږ کوم فیسیلیټیز کار کوو نو دا هغې لپاره څو ټولې واورېدلې او زه خپله دا خبره کوم چې دا پروجیکټ به موږ داسې جوړوو لکه څنګه وختي نبیل بهین ته کې ما خبره وکړله چې یاره په دا کې څوک خپل ته ګټې نیت مه کوو همدغسې ده چې په دا کې موږ د خپل ته ګټې نیت نشته دی دا چې کوم ریټونه موږ لګولي دي په کومه طریقه باندې موږ سوچ کړی دی کوم نیت ته موږ کړی دی په دا کې صرف او صرف چې کوم موږ سره کلاینټ دي د هغو دپاره موږ د فایدې سوچ کړی دی هغو دپاره چې کوم دی موږ پکې هغه موقع پرېږدو چې موږ چې کوم کلاینټ دی چې هغه خوشحال شي او د هغو خلکو دا ګیله ختمه چې کومه ګیله یې سټیټ نه پیدا شوې نو هغې دپاره موږ د ځای کې چې کوم دی زیات نه زیات فیسیلیټیز به انشاءالله ورکوو خامخا موقع به ورکوو انشاءالله او چې کومه پورې پکې موږ پوهېږو جومات شول او پارک شول دا نه باید چې کوم نور فیسیلیټیز کوم ضرورت دي د معاشرې هغه ټول موږ په دا کې چې کوم دی پرووایډ کوو چې خلکو له هغه فایده هم ورسېږي او خلکو له هغه موقع هم ورسېږي دا نه بغیر چې کوم دی موږ په ژوند باندې چې کوم دی موږ ځینې کې سټیټ سیکرټري خبره وکړله چې مطلب بغیر د منشیاتو روکتام کوي یا مثال چې کوم دی د کېټ کود میدانونه بادوي یا د هغې نه بغیر چې کوم دی په سکول کې د ځوانانو تعلیم هغه سهولیات فراهم کوي نو دا خو به ټولو خلکو له معلومه وي ټولو خلکو به کتلي وي چې بهر په معاشره کې موږ د منشیاتو حقیقت کې روکتام هم کوو زړه هم غواړي او موږ مقصد دا دی چې موږ د خلکو هغه کومه مسله جوړه شوې ده په کورونو کې د منشیاتو د وجې نه کومو پلرونو د کومو میندو چې کوم خوب ورک شوی دی منشیاتو د وجې نه چې هغه خلکو هغه خوب هم پیدا کړو او د خلکو هغه تکلیف هم ختم کړو د هغې لپاره ډېرو ملګرو له پته ده چې بڼه کې ته موږ هسپتال کې وکړی دی چې هغه د موږ سره د کې خلکو علاج کېږي او هغه ځوانان بیا موږ راغلي څه په کاروبار کوو چې د هغو خلکو چې کوم دی دوباره هغه ذهن بیا نه کروټېږي د هغې نه بغیر چې کوم دی انشاءالله موږ خپل یاد کړی دی د کرکټ گیم میدان چې کومه خبره ده هغې دپاره موږ خپل یاد کړی دی باډي بازور کې انشاءالله د اختر نه بعد زه به د خپل طرف نه په خپله خرچه باندې کټوي کولوم هارډ بال دپاره چې پکې به کوم ځوانان دي هغه به چې کله پریکټس کوي او چې څومره خرچه پکې نه کېږي هغه به زه برداشت کوم هغه به زه د خپل طرف نه چې کله سپورټ کوم او چې کوم دی موږ ځوانان دي ځکه دا تکړه تکړه ویډ کړي موږ وینو په دا داسې کسان شته چې هغه مخکې تللی شي پکې د شهید افریدي چې کومه نمبر دا هم جوړېدلی شي شهید افریدي چې کومه نمبر هغه هم جوړېدلی شي نو د هغې لپاره چې کوم دی موږ د خپل ځوانان سپورټ کوو چې دا مخکې لوړ شي د موږ د قوم د نما چې کوم دی روښانه کړي دا نه بغیر چې کوم دی تعلیم کوم ضرورت دی موږ معاشره کې نه څه دې کې ټول نه زیات ضرورت دی تعلیم دی د هغې لپاره چې کوم دی موږ نیت هم کړی دی ملګرو سره مشورې هم کړي چې دا پرایویټ سکول موږ خپل جوړ کړو هغه بڼه کې وي یا داسې په غرونو ځایونو کې وي چې پکې موږ د ځوانانو موږ د قوم بچي چې کوم دی تعلیم حاصل کړي او هغه چې کوم دی پکې تعلیم وکړي اوس وخت کې موږ سره بڼه کې سکول شته دی چې خپل قوم نه دی خو داسې سکول دی چې پکې موږ خبره کړې یو چې پکې موږ د قوم داسې بچي چې هغه یتیمان وي غریبان وي واز داسې نه کېږي هغو له چې کوم دی بیګونه د هغو کپړې د هغو چې کوم لباس دی هغو له تعلیم ورکول د هغو ماهانه فیس جمع کول دا موږ په خپله ذمه باندې کوو او د قوم بچو چې کوم هغه تعلیم کوم ضرورت دی موږ د پوره کوو نو دا ټولې خبرې چې کوم دی په معاشره کې ضروري دي دا کول هم غواړي او دا موږ دا نه ویو په چا باندې موږ احسان نه کوو په معاشره کې دا په معاشره کې چې کوم خلک دي دا عمر سرمایه‌دارو باندې حق دی او په دا حق موږ نن ادا نه کړلو د قیامت ورځ به چې کوم دی بیا الله موږ نه پوښتنه کوي نو بیا د کوم حق چې دا ورته نه ادا کېږي د دغې وجې نه چې کوم ضروري خبره نه ده کېږي موږ ملګري ډېر مستي دي سټیټ والا دي هغه اونران دي ماشاءالله ټول هم چې کوم دی بهر سوشل اکټیویټي هم شته دی د هغو چې کوم دی فلاحي کورونه هم ډېر زیات دي موږ نه ډېر زیات دي هغو او موږ هغو هم دا خبره په ذهن کې دا خبره موږ نور هم راولو چې تاسو هم دغسې طریقه باندې چې کوم دی د پیلوګات کې د خلکو مایوسي ختمه کړو او د خلکو د غربت د خلکو د تکلیف ختم کړو انشاءالله چې کوم کاروبار الله موږ سره راکړی دی په دا کاروبار کې به چې کوم دی الله موږ سره یو 50 چنده چې کوم دی زیات اجر هم راکوي او یو 50 چنده چې کوم دی موږ له زیاته مخکې مقام راکوي او د موږ څو کاروبارونه لکه کېږي او د ټولو ډېره مننه یو جهان مننه شکریه طبیبا نور میں مرس پریک دا خوزڑگے جوڑ کڑا مرہم دا شنڈ لگوان
د زړګي سوی جوړ کا او کولاله ټول باندې نوټونو سره وتلما کولاله ټول باندې نوټونو سره وتلما او ماته د یار د قدم خاورې نه منګې جوړ کا او وی زرګره سچې رانه غواړي زه به هغه درکم ماته د یار د ښکلې سترګې رغمې جوړ کا او بیا وی ګلابه رنګ به د سرو وینو درته درکمه زه ګلابه رنګ به د سرو وینو درته درکمه زه ماته د یار په شان کې ښکلی ننګین جوړ کا چې کله په مارکیټ کې په دو باندې د خلکو ټرست جوړ شي ته په الله یقین وکړه کنه بیا خلک انفلیشن کسي کنه بیا خلک دا کسي چې پراپرټي ډاون دو کنه بیا خلک دا کسي چې یاره په دا پراپرټي داسې کسانو موږ سره انویسټمنټ وکړه چې دا نه مخکې هغو سره ریل اسټیټ کې انویسټمنټ کړی نه و نو ټرست فاروق وایي چې ټرست خراب نه کړي که ټرست یې خراب کړو که نه والله که بله چې په سامبود کې د فیصل ماسک هم پروجیکټ وکړي والله که یې نه اول زه وکړم که بیا یې نه بل وکړي په یوه داسته کې پروجیکټ وکړه ته یې ډیلي ورکړه خلکو ته ته بیا کسه چې ټوله خلک څنګه ریسپانس درکوي بیا فاروق بھائی ټولو ملګریو له مبارکباد انشاءالله فول سپورټ دی مستر فاروق بھائی په هر لحاظ باندې په هر ځای کې فاروق بھائی یوه خبره ټوله کوم زه ډېر وخت له دغو سلون نه منظوره بیٹھے ہیں سیده بیٹھے ہیں کم چې د ریل اسټیټ حال کوي د پراپرټو والا هغه پته یې د نه زده نه کوي و چې نه زده کړي هغه پته د زده کړې که نه بیا به ته تښتې مارکیټ نه ډېره مهرباني دی ټولو عزتمند شو پراپرټي سوسایټي باندې زموږ سوسایټي دا زه به تاسو ته صرف د مثال کارندې چې کوم لوکیشن دی هغه تاسو خپله باندې وکتل او نور چې د مثال کارندې چې کوم موږ سره کوم طریقه کار دی او کومه طریقه باندې زموږ سره موږ په اوس پرې لانچینګ ریکونه لګولي دي ډېر وخت زموږ د کوم د پرایس دا بدلېږي او د هغې سره سره چې کوم دي دا پرایسز کې بدل راځي نو اوس موږ سره دوه قسمه دي یو په کیش پیمنټ دی او بل زموږ سره چې کوم دی انسټالمنټ باندې دی او زموږ سره ټوټل چې کومه دا رقبه ده دا 5 جیرف چې کوم دا هغه شوې ده او 4 جیرف کومه پاتې شوې ده هغه ایکسټینشن دی هغه په دغه ټیم کې وشي هغه باندې موږ کار کېږي نو دا چې کوم چې دا 5 جیرف ده په دې کې ډیفرنٹ پلاټس دي 3 باندې پلاټس هم شته پکې 5 باندې پلاټس هم شته پکې 7 باندې پلاټس هم شته پکې او د هر وخت 10 باندې پلاټس هم شته پکې چې کوم د دې ریټ دی اوس په کیش پیمنټ چې کوم دی ډایرکټ پیمنټ کېږي هغه موږ سره چې کوم دی په 3.5 لک روپۍ باندې مرله خرڅېږي پکې او چې کوم په انسټالمنټ باندې کېږي هغه موږ سره مرله چې کومه ده په 5 لک روپۍ باندې مرله ده نو د دې 4 سال انسټالمنټ پلان دی په 4 سال کې به د انسټالمنټ پوره کېږي د موږ سره چې کوم انسټالمنټ پلان دی او چې کوم آن د سپاټ په دې چې کوم چې میرا سرټیفیکټ شي هغه کلیر شوی دی چې څوک په کوم ټیم باندې ډایرکټ موږ سره پلاټ اخیستل غواړي پلاټ غواړي نو په هغه ټیم باندې په هغه ته چې کوم دی انتقال هم کېږي په هغه ټیم هغه ته اوله کېږي هر څه چې کوم څومره زموږ سرټیفیکټ هغه کلیر دی هغه په هغه ټیم باندې کېږي دې نه راوځي چې کوم دی پکې موږ دلته کې ډیلر حضرات لپاره یو خپله افر لګولی دی پکې چې کوم داسې ډیلر دي هغه دلته کې سیلینګ کوي کسانو ته بایینګ کوي کسانو ته ځمکې اخلي پکې او کسټمر لپاره پکې خپل موږ یو اګرا سیسټم ایښی دی نو چې کوم ډیلر حضرات دي هغه موږ سره څومره ډیلران دي او دلته کې په دې کارخانې کې 5 پلاټ سیل کوي هغه ته موږ د کمیشن سره سره یو 1 بایک هم ورکوي یو خو دغه د کمیشن ملوي بل کمیشن چې کمیدار باندې د هغې نه علاوه موږ ډیلر ته 5 پلاټ باندې یو بایک ورکوو که یو ډیلر راځي موږ سره 20 پلاټونه سیل کوي نو هغه ته 4 بایک ملوي که یو ډیلر راځي هغه موږ سره چې کوم دی 5 پلاټ سیل کوي هغه سره یو بایک ملويږي او چې کوم دا کسټمر دي چې کوم کسټمر هم دي هغه موږ سره یو پلاټ اخلي یو پلاټ ملويږي هغه موږ ته یو ټیکټ ورکوو او 3 منت دا یو 3 منت ډیوریشن دی که په 3 منت کې چا هم موږ سره په دې پلاټینګ کې انویسټمنټ وکړو دغه ته موږ داسې خپل سیسټم سره زموږ ویډیو هم چلېدلی ده هغه چې کوم زموږ پیج دی زموږ هغه باندې ویډیو هم شته پرته ده کمیونټي هغې کې مینشن هم دي نور کسان هم ډېر پاتې دي نو هغوی په ټویټر باندې ځان تاسو پوه کړي خو یو ډېر سیسټم هم موږ پکې ایښی دی چې هغه ته موږ یو ښه نښه ګاډی هم ورکوو انشاءالله افټر 3 منت زموږ کې ډرا اناونس کېږي او د دې نه علاوه چې کوم د ډیلر لپاره ما تاسو ته وویل چې هغه لپاره خپل آفر دی او د چې کوم کسټمر دی هغوی لپاره خپل ایکسټرا آفر دی همدغه شان دی چې زموږ کوم فیوچر پلان دي دا خو بس مثال کارخانې تاسو خپله باندې وکتله نور زموږ سره داسې سوسایټي انشاءالله روان دي چې هغې کې به په ډېر کم انسټالمنټ باندې زموږ سره به انشاءالله 8000 پورې 6000 پورې انسټالمنټ وي منتلي انسټالمنټ یو ښه پروجیکټونه را روان دي په ښه لوکیشنو کې دي انشاءالله تاسو به په خپله باندې هغه وګورئ فلحال زموږ سره میزان چې کوم میزان کارخانې ده نو هغه موږ سره موږ تاسو ته پرزنټ هم کړل بس حالات داسې شول چې هغه هلته کې موقع خرابه شوه چې تاسو خپله باندې ولید لوکیشن ولید هر څه کلیر شوي دي انشاءالله
ډېره فایده به ترې واخلي. اوس کوم سره کوم فلحال دی 5% ډسکاونټ لګېدلی دی. که څوک هم چې باینګ کول غواړي نو دلته کاونټر باندې اوس انټري وکړي او خپل ځان ته بوکینګ وکړي نو انشاءالله ډېره فایده ورته وشي. ډېره مننه.